بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې زموږ چینل تعقیبوي او سبسکرایب کړی دی. که مو تر دې دمه پورې نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ. که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. د لینک کاپی کولو لپاره په کاپی بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او پوښتنې مو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. Intercom 2000 Book 1 International Communication Language Learning Program Unit 4 Part 6 د انګلیسي ژبې زده کړه. راځو څلورمې یونټ ته 15 صفحې ته. اوس راځو کمیونیکیشن talking about people activity د خلکو د فعالیتونو په اړه باندې خبرې وکړئ. making and responding to suggestion چې وکړئ د خلکو هغه وړاندیزونو ته جواب ووایي. څوک تاسو ته وړاندیز کوي نو هغې ته چې وکړئ جواب ووایي. making excuse یعنی یو بهانه ورته وګورئ. مثال د څه لپاره کاغذ درته وایي چې راځه چې دا کار وکړو نو تاسو ورته یو بهانه وګورئ. making plans او پلانونه وایي جوړ کړئ. د څه لپاره دلته اس ده پلانونه جوړ کړئ. د څه لپاره مثال چې د یو کار لپاره د مختلفو فعالیتونو لپاره څه جوړ کړئ فعالیتونه جوړ کړئ. practical language telling time د وخت یا هغه وخت په اړه خبرې وکړئ. ګرامر هم تشریح کړه په تیر درسونو کې. present continuous یا present progressive دواړه یو شی دي. مثال دا تشریح کړه په تیر درسونو کې 2 درسه د ګرامر په اړه باندې وو. affirmative and negative statement yes no question short answer مثال تاسو پوښتنې کوئ او ځوابونه ورکوئ. په چې باندې هو او نه باندې مثبت جملې جوړې کړئ. په چیش کې پرزنت کنټینیوس کې په دې یونټ کې به موږ مثبت جملې جوړو او منفي جملې به جوړو. په چیش کې په پرزنت کنټینیوس یا حال ساده زمانه کې. question with what د پوښتنه وکړئ د چی سره د what سره. be plus adjective ویلې. let's plus verb ویلې. have to plus verb. که چیرته تاسو دې درس ته راسن دې درس ته راغلي یاستئ نو مخکې درس د دې نه مخکې درس وګورئ او اول لومړی په ګرامر ځان پوه کړئ او بیا راشئ دې درس ته. let's do something راځه چې یو څه سره وکړو. It's Saturday afternoon دا د شنبې د غرمې وروسته وخت دی. ماسپښین دی. Bob is at Mike's house باب چیرته دی؟ د مایک په کور کې دی. دلته apostrophe s مثال دلته چې ښیي د مایکس هاوس یعنی دلته د دې معنا ورکړي چې د دې په کور کې دی یعنی ملکیت ښیي. دا apostrophe s دلته چې ښیي ملکیت ښیي یعنی د باب په کور کې دی. سی او apostrophe مون دا د چی معنا ورکوي کله چې د سلاشي دا وایي چې come on راځه. come on Bob راځه Bob let's do something راځه چې یو څه سره وکړو. هر وخت چې یو نقطه راغله نو دا بیله جمله شوه دا بیله جمله شوه نو دلته به څه کوئ وقفه به کوئ. درېږه به یو څه اندازه وقفه به کوئ. come on Bob let's do something it's a beautiful afternoon دا یو ښکلی څه دی ماسپښین دی. راځه چې یو څه سره وکړو. مثال دلته ناست دي سره خبرې کوي او د یو وړاندیز وکړو نو باب چې وکړو د دې وړاندیز مني وایي یا you are right وایي ته سمه خبره کوي. let's play baseball وایي چې د باسبال لوبه وکړو. what's Sam doing وایي سام چې کوي. he is busy هغه چې دی مصروف دی. he is busy his چې دی د he is مخفف ده هغه چې ده مصروف ده. نو دلته he is چې راغی مثال دا چې ده present continuous زمانه ده یعنی حال ساده زمانه ده. په دې کې مثال
دلته to be راغی he plus to be بیا مثال دا مخکې د دې structure موږ تشریح کړی دی خو دلته هم یو څه اندازه رڼا پې اچوو he is studying for an exam هغه د څه لپاره څه کوي و he is studying دلته څه ده حال جاري زماني ورب ده مطالعه کولو په حال کې ده for an exam د څه لپاره د امتحان لپاره oh too bad وای دا داسې حیرانتیا خو ده و ډېر بد شو دا ډېر بد شو a few minutes later a few لږ یو څو دقیقې وروسته later وروسته minutes دقیقې a few لږ وروسته hi look مایک څه وایي دلته اوس مایک وایي چاته وایي باب ته وایي hi look there is Gloria she is going to the tennis court و هغه د څه ده هلته وایي دغه ده د ګلوریا ده و هغه چېرته روانه ده ټینس کورټ ته د ټینس هغه میدان ته کوټ تشریح کړی مخکې که مثال کم لغات باندې نه پوهېږئ نو د دې یونټ ویکابلري برخې ته ورشئ هلته به تاسو لومړی لغاتونه یې زده کوئ بیا راشئ دې یونټ ته دا ورته چې یا hi Mike let's play tennis instead وایي راځه چې څه وکړو د ټینس لوبه وکړو د هغې په ځای د څه شي په ځای انسټیټ معنا پر ځای د څه شي پر ځای یا د څه شي په ځای باندې دلته د بیسبال یعنې دیو مخکې چې و چې بیسبال دغه ورته پیشنهاد کوم مایک چې راځي چې بیسبال وکړو خو دلته وایي چې مثال بیا باب چې ورته وایي چې راځه چې د بیسبال په ځای باندې انسټیټ چې وکړو ټینس وکړو دا مایک ورته بیا چې وایي ګریټ آیډیا لیټس گو وایي ډېر ښه نظر راځه چې ځو باب ورته وایي I have to get my racket وایي زه باید خپل څه واخلم راکټ دې ته راکټ وایي دا تنس لوبې د بیټ ته د څه راکټ اوکې meet you at the court وایي سمه ده وایي چېرته به سره وګورو په کورټ کې به سره وګورو د اوریدلو او تلفظ مهارتونه مو پورته کړئ مثال دلته دا تلفظ په انګلیسي کې تلفظ ډیر مهم دی تاسو باید په خپل تلفظ باندې هر لغت چې مثال دلته زه تشریح کوم هغې تلفظ تاسو یې زده کړئ مثال کولی شئ چې د امریکن اکسفورد انګلیش ډکشنري په واسطه څه کوئ تقویه کوئ خپل دا تلفظ ډیر مهم دی Page 35 Unit 4 Let's do something. It's Saturday afternoon. Bob is at Mike's house. Listen. Come on, Bob. Let's do something. It's a beautiful afternoon. Yeah, you're right. Let's play baseball. What's Sam doing? He's busy. He's studying for an exam. Oh, too bad. A few minutes later. Hey, look. There's Gloria. She's going to the tennis courts. Yeah. Hey, Mike, let's play tennis instead. Great idea. Let's go. I have to get my racket. Okay. Meet you at the courts. Now answer these questions. 1. Are Mike and Bob at school? No, they aren't. 2. Where are they at Mike's house? They're in the yard. 3. Are Bob and Mike busy? No, they aren't. 4. Is Sam busy? Yes, he is. 5. Is Sam at work? No, he isn't. 6. Is Gloria at home? No, she isn't. مننه چې تر دې دمه زما سره وې دا د انګلیسي ژبې زده کړې پروګرام وړیا دی که مو دا ویډیو خوښوي نو لایک یې کړئ د نورو سره یې شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترې ګټه پورته کړي خپل وړاندیزونه او پوښتنې د دې ویډیو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریکه کړئ تر څو دا پروګرام لا پسې ښه شي